څلور مذهب دي، څلور مذهب: امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل. د دې څلورو مجتهدین تاریخ چې وګورئ عقل بمکار. نن زمون په دې ملک کې داسې خلک پیدا شوي دي چې هغه په پیسو باندې د غیر ملکونو امام ابو حنیفه ته وایي چې دا په حدیث نه کوي، جاهل. امام شافعی په حدیث نه کوي، دا جاهل. امام مالک، هغه امام مالک چې په خپل زندګۍ کې په مدینه منوره کې پړنګ نه پخو کړی، ولې خیال لګرځي بل د دې ځمکې لاندې زما محبوب شو، زه په دې ځمکې نه تاسو په پرو کې څنګه ګرځم. او عزیزان، د بغداد بادشاہ ورته خط راولېږه چې یو څو ورځې له بغداد ته راشه. هغه ورته خط لیکلي چې روزګار نه بیا ورته خط لیکلو چې د الله بنده یوې ورځې له خو راشه، یوې ورځې له. امام مالک ورته خط لیکي چې او بادشاہ زما دې په خدای قسمي ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې یوه ګنټه زه ستا په ټولې بادشاهۍ ورکړم، یوه ګنټه چې د ده په خوا کې زه ناست یم چې ستا په ټولې بادشاهۍ زه دا ورکړم. دا هغه خوا څنګه وه عزیزانو؟ الله دې درته وښایي. په سن 82 کې زه عمرې ته تللی نو صوفي جمیل دروګر اقدس خادم خاص دا کوری مولانا شرعي شاه صاحب الله پاک دې ژوندی لري او خدای دې ډېر خصاصي ما سره 15 ورځې په مدینه کې ډېر خدمت او خوایي کړې وه. تپوس مې دې وکړو چې د دې خاص خادم څوک دی؟ نو ما ته ویلي دا بس زه د ده نه غلی غوندې ورنږدې شوم او ورسره مې عربي کې خبرې کړې. ورته مې وویل چې دا مهرباني به وکړي چې ما له غوندې دننه بوځي او خاورې راته وښیي چې دې لاندې سردار کونین پروت. ما ته وایي چې انت منان؟ مولانا من باکستان. في الباكستان منين؟ في الباكستان من القلل والجبل. يقال لقومنا الافريقيين نحن نسكنون في الجبال، انا جبلي من زغر سنعمة. ما توجه والله ما رأيت في الباكستانيين مثلك الفصيح والبليغ، انت جبلي. نعم. ما توجه الشيء الذي كي في قلبك، الشيء الذي كي في قلبك. اذا صليت العشاء اجلس هنا ماسخوتن مسجوږي نو دې بابي جبريل سره کېنا منطيب ماسخوتن مونږ چې کوالته غلې غونډې کېنا دروازې د حرم مونږ شو خلک ټول وته دروازې بند شو زیرا په راغه ما دې تعال راوستم چرته چې د بیبي فاطمه میچن پرتا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهیز کې بیبي فاطمه ته میچن ور کړی و او د واده بنارس